خو دا ډېر اهم نصیحت دی دا حدیث د زنانو دپاره خصوصا نن سبا زموږ په دې زمانه کې زنانه اکثر زنانه الا ده چې الله پرې رحم وکړي او دیندارې خو اکثر زنانه هغه چې د خاوند حقوق نه پیژني ډېر اسباب دي چې ښځه ولې د خاوند حقوق نه پیژني ولې د خاوند بې ادبي کوي خو یو سبب به یې ته بیان کړم چې ستا پکې ملاس دی هغه د موبایل او د انټرنیټ چې ښځه ډرامه ګوري او فلم ګوري او په هغې کې ورته ښایي چې خاوند سره به دا چل کوي او د کور نه به داسې تښتي او پیسې به داسې پټوي او بدزباني به دا کوي او داسې به کوي یو سبب دا وي چې د دې جنۍ مور پلار ورته دا تربیت ورکوي اکثر که مو خیال کړی نو د خواښې سخر هم پیغامات رالیږي کله ورته وي په ځان پیریان راوله او کله ورته وي سامان وله مات کړه او کله وي پیسې دې پټې کړه کله وي د سره خدمت مه کوه چې پته ورته ولګي دوی به کې ملاس او یو سبب دا هم دی د ښځې د بدزبانۍ او د بې ادبۍ چې دا سړی مجبوره کړي دغې ته زموږ په کې هم کله نه کله لاسي د سړي به لاسي اوس هغه غریبه صبر کوي او ته دغه بدزباني او دغه کنځلي کله وله مور کنځي او کله وله پلار کنځي یوه ورځ به هغه هم شروع کړي چې زه دیم لګیا دی زه به هم لګیا بیا دا ښځه د خاوند بې ادبي کې خاوند ترې خفه وي د ټولو زنانو ته دا خاص نصیحت دی د حدیث که هغه مشرانې دي او که کشرانې دي چې یاد ساتئ چې ګوره الله ستاسو لمونځونه نه قبلوي چې خاوندان دې نه کله خفه وي یو روایت امام ابن ابي شیبه رحمه الله راوړی ډېر ناشنا روایت دی ډېر ناشنا او د داسې روایتونو د دې نارینهو ډېر خوښې دي کومو کې چې د دوی حقوق باید شوي خو هغه حدیثونه چې کله بیانوي چې د دې زنانو حقوق پکې بیان شي بیا سټ وګورئ بیا به مزه نه ورکوي خو دا حدیثونه یې خوښي او دا اکثر کور کې به دا بیانونه هم ولګوي وګورو حدیث کې دا دي او کله په خپله یې بیانوي او کله څه کله څه ډېره ښه خبره ده موږ به اعتراض نه کوو خاصې مو خبره وکړه خو په کار به یې دا دی چې کوم حقونه په تا دي هغه به هم بیا ادا کړې صرف دا ستا حق خو نه دی که نه د ښځې هم په تا حق دی او چې له چا سره علم وي او مسله باندې پوهه وي چې دی بیا بل طرف ته خبره ډېره کوي نه بل طرف غریب که خبر نه وي غلی ناست وي چېرې دا به صرف د حق وي زموږ به نه وي حدیث ما تاسو ته بیانوي امام ابن ابي شیبه رحمه الله راوړی ډېر ناشنا روایت دی زما د بیان چې کومه زنانه مه اوري یا څوک یې ګوري هغه ټولو ته وایم چې دا د زړه په دې غوښه لیکل پکار دي عایشه رضی الله عنها وی که چېرته دې زنانو ته په صحیح معنو سره د خاوندانو حق او مقام معلوم شوې نو دوی به هغه دوړه چې د خاوند په خپو په پیزر باندې لګي هغه به یې د خپل مخ په نیمګي پاکولی یعنې خاوند کور ته راننوت او په پیزرو باندې څه ده دوړه پرته ده که دې ښځې ته په صحیح معنو سره د معلوم وي چې خاوند څه ته وایي نو دې به دا مخ راغستی او په دې پیزر به یې والی چې کپړه پې مه وه زه به یې دله په دې مخ پاک کړم دومره لوی حق دی د خاوند او اکثر ښځې له دې نه غافله دي د خاوند بې ادبي ګستاخي د هغه مال بې ځایه لګول د هغه عزت خرابول د هغه بچو له ښه تربیت نه ورکول او بیا مونځونه کوي او روجې نیسي او اذکار کوي او اکثر د ښځو دغه پیدا کړی هغه مشین نه د اذکارو زه 1 لاک پیرې پلانې شوی یم او زه 2 لاک ته ولې د خاوند تپوس وکړې بیا به 1 لاک پیرې 2 لاک پیرې اکثر د ښځې روجې هم ډېرې نیسي نه ښه خبره ده چې روجې نیسي خو ته خو یو غټ حق دی د باندې اول خو هغې ته وګوره که نفلي روجو له به یې زور ورکړی او نن مې چې د صورت یاسین ختم وکړو او نن مې پلانې ختم وکړو نن پلانې ختمونه به وایې کې خو ته د دې نه خبرې چې ستا دا عبادتونه نه قبلېږي چې څو پورې د نه دا سړی راځي نه ولې د سړی راځي کول غواړي الله دومره لوی مقام دې سړو له ورکړی چې د هغې نه اکثر ښځې څه دي
نه دي خبر غافل دي دي خپل عبادتونه یې تباه کړو اجرونه او ثوابونه ترې لاړو په سیند باندې لاهو شو او دوی یعنې په دې او بل دا چې دغه زنانه بیا ځان ته په یو دغه نظر ګوري زه هم د خاوند سره خوله واهمه او زه هم جواب ورکوم نه دا ښه صفت ده بد صفت دی د خاوند سره خوله ویل او په هغه اوازونه اوچتول او د هغه خبره نه منل وګوره وایي مونځ یې د سر نه یو لیشبره نه خیجي څومره د یېرې خبره ده څومره د یېرې نو دا نصیحت زما دغه ټولو ته او تاسو هم دا نصیحت بیان کړئ بیان به کېږي نه دا نصیحت تاسو لازم بیانوئ ما ته پته ده داسې نصیحتونه د دې سړو خوښي او د ښځو هغه نصیحت خوښي چې د هغوی حقوق پکې بیان شوي ځکه یو سپین ږیری یو پیر زموږ یو ملګری د هغه پلار راغلی و د کلي نه دلته سعودي ته نو سپین ږیري خو سپین ږیري اکثره خپل جهالت او پوخانۍ یادوي یو ما ته وایي چې بس ډېر ښایسته بیانونه کوي او ډېر زبردست بیانونه کوي خو په کور کې د اورېدو نه دي ما زه خو څه کنځلې نه کوم زه فحش خبرې نه کوم چې کور کې ته نه اورې ولې قرآن او حدیث بیانوم نو کور کې ته ولې نه اورې ویا خو یې تړقې وي د ښځو دا حق دی او د ښځو دا حق دی ښځې در باندې ټولې مستې کړي اوس هر یو وایي چې زما دا حق دی بل وایي زما دا حق دی نو ستا بیانونه ښه دي خو کور کې د اورېدو نه دي اوس په ده دا بیانونه ښه نه لګي ځکه چې هلته دا حق پکې نه دی بیان شوی خو چې کم بیان کې د دې بوډا حق دی بیان کړو نو ته ګوره د کور په منځ کې لګوي او ښه په زور او شور سره یې لګوي چې راشه واوره ولهن مثل الذي عليهن خبره یې ساتي الله دا خبره کړې قرآن کې وی صحیح دی سړو ستاسو خو حقوق دي خو په تاسو باندې هم د دې ښځو حقوق دي نو الله دې موږ له طاقت راکړي چې د ښځو حقوق ادا کړو او الله دې ښځو له طاقت ورکړي چې د خاوندانو حقوق ادا کړي درېیم